دا ورور سوال کړی دی وی د مانځه نه بعد چې سړی دغه ذکر کوي سبحان الله الحمدلله الله اکبر یا عام داسې تسبیح وایي نو د دې صحیح طریقه څه ده په ګوتو باندې په لاسو طریقې سره دا مسله موږ څو پیرې واضحه کړې م ده اولنۍ خبره خو دا یاده کړئ چې ذکر دا په ښی او په ګس لاس دواړو کولو روا دی او غوره طریقه ده چې په ښی لاس یې کوي ولې غوره طریقه په ښی لاس ده نو یو خو دا چې دا د رسول وسلم طریقه ده امام ابو داود حدیث راوړی دی او امام بیهقي م راوړی دی ان النبي صلی الله علیه وسلم کان یعقد التسبیح بیمینه رسول وسلم به د الله پاکي بیانوله په ښی لاس نو چې رسول وسلم کوم کار کړی ټول نه غوره کار دی دویمه دا چې لکه څنګه چې عایشه رضی الله عنها وایي چې رسول وسلم به ټول اوچت او پاک کارونه په ښی لاس کول هغې کې به یې ښی طرف مخکې کو کا به لاس وه کا به خپه وه که هغه جامې اغوسته دي که هغه ننوته راوته دي نو رسول وسلم به ښی طرف مخکې کو د عزت د ښی طرف عزتمند ګس د هغې نه کم دی نو د الله ذکر د ټول نه اوچت کار دی او پاک کار دی دا په ښی لاس کول اول خدایت کې چې دا په ښی لاس کې ټول نه غوره طریقه ده دغه دوه وجې دي درېیمه ده بیا په لاس دا ذکر داسې نه دی یو پوره لاس دی پوره لاس ته څنګه ذکر کړي حدیث کې داسې راغلي دي چې رسول صلی الله علیه وسلم چې به کله رسول وسلم یو زنانه ته امر کړی چې الله یادوه د الله لویي بیانوه تسبیح وایه لا اله الا الله وایه وان یعقدن بالانامل او په دې بندونو باندې وایه د ګوتو د بندونه نه په دې وایه فانهن مسئولات مستنطقات د قیامت پر ورځ به دا ګوتې ګواهي ورکوي دې کې دا مسله منځ کې راغله چې د تسبو دغه مشین نه غوره هسې دي ګوتې دي ځکه موږ دا مسله که تاسو ته بیان کړې مو چې تسبیح استعمالول یا دغه نن سبا چې دا مشین راوتی دا په هغه وخت کې استعمالول پکار دي چې کله سړي حافظه کمزوري عمر زیاتي بیماري بل څه وزري نور عامه طریقه د رسول وسلم دا وه چې هغه به ذکر د الله په ګوتو باندې کوو او په دې کې ریاکاري هم نه راځي نن سبا دین هم خلکو شټای جوړ کړی ته به ورسره میلاو شي هغه ګوتې ته به دغه پروت دی نو بیا به تا سره خبرې کوي او بټن به وایي نو پوه چې دا کم ذکر دی ته ټکي شماري کوم چې ته وې که د الفاظ شماري که د سړي د ساګانې شماري څه شي کې ته لګیایي نو دې نه موږ دا نه وایو چې په ټولو باندې ریاکارۍ هغه بدګماني کوو چې ټول ریاکار خو موږ وایو ریاکاري په کې راتلی شي امکان شته که نشته داسې خلک به نه وي چې هغوی به دا دې دپاره اچولي چې خلک زما صفت وکړي ای به پکې ځکه چې هغه هلته ښایي دغه شان تسبیح په لاس کې نیولي نو ځکه دې نه بله مسله دا منځ کې راووته چې ګوتې به ګواهي ورکوي اوس دلته د علماو منځ کې اختلاف راغلی دی دوه مسلې خو موږ ته معلومې شوې چې ذکر به په کوم لاس کې غوره په ښی لاس دی په لاس کې په بندونو باندې اختلاف بیا د علماو په دې کې راغی چې د انامل څه ته وایي د علماو د اختلاف ولې راځي د ټولو ذهن خو یو شان نه دی اوس حدیث خو یو دی اختلاف په دې کې راغی چې د انامل څه مطلب دی نو بعضو دا ویلي دي وی انامل چې دی دا د ګوتو د سرونو ته وایي څه ته وایي ګوتو د سرونو ته نو ځکه بعض وایي طریقې دا ده بیا دې کې هم دوه طریقې ښیي یوه طریقه هغه دا ده چې ته به دا ګوتې داسې رابندې سبحان الله سبحان الله سبحان الله نو دا د ګوتې هغه سر چې دی ورغوي راځي دا طریقه او همدغه چې کوم وایي انامل د ګوتو د سرونو ته وایي بس به یې کوي طریقه دا ده چې دا غټه ګوته د دې د سر به رالي او د هرې ګوتې په سر به یږدي سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله دویم دی کې قول دا دی چې انامل بندونو ته وایي بندونه په هر ګوته کې درې دي زما خپل ځاني خو زړه په دې مطمئن کېږي
چې انامیل دغه بندونه دي دا کوم چې درې دي هغه بیا خو اسانه طریقه ده سبحان الله سبحان الله سبحان الله هر یو ګوته کې درې پیرې ویل دي ورسره دا مسله یاده کړئ چې اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا موږ ته نه دي ښوولي چې انامیل نه مراد دلته د ګوتو دا سرونه دي که نه د ګوتو دا درې بندونه معنا ده چې مسله پراخه ده او چې شریعت یو مسله پراخه پرېښودي که نه ما ورته یې نشو راتنګولی زیات نه زیات ما ورته خپله خبره کولی شو لکه اوس ما دا وایي یاره زما خو زړه په دې مطمئن دی چې بندونه دغه درې دي بل وایي نه زه خو د ګوتو به دې سرونه کوم بل ورته کافره ګوتو به سرونه کې نه کافر دی نه ګناهګار دی نه بدعتي دی نه فاسق دی نه بېدینه دی هېڅوک نه دی او دا طریقه صحیح ده ځکه چې احتمال خو شته که نه لکه عربۍ کې انامیل د ګوتو دې سرونو ته مو وایي او دا دې بندونو ته مو نو چې احتمال شته ته څنګه په دې باندې سړی ګناهګار یم ځکه دا زمونږ په دې برصغیر کې که ستاسو خیال وي دا علما په یو بل پسې لګیا او دا بیانونه او دا د خولې نه پشمزي او دا نوي راوتلي او زاړه راوتلي او دا څه کوي ګورې هلته تربیت غالبا داسې کېږي چې دا سینې ډېرې تنګې کله یو سړی زموږ خوا کې ودرېږي او هغه یو داسې طریقه وکړي چې هغه شریعت کې شته خو موږ ته یې ښوولې نه ده نو بس زمونږ تندی به تریو شي کوشش به کوو چې اوس د ده نه لرې شو د ده نه لرې وتښتو تربیت داسې شوی دی سینه دومره تنګه شوې سینه پراخه ساته یو مسله کې گنجایش نشته نو پای کې به موږ وایو چې دې کې گنجایش نشته لکه اوس یو سړی د خبره کوي دلیل دی ورسره بل سره دلیل نشته دې کې موږ دا نه وایو چې سینه پراخه ساته سینه څه ته پراخه ساته او د هغه بل طرف سره دلیل نشته خو چې کله دواړو طرفونو سره دلیل استدلال کوي او نه خبره داسې ده چې انسان پې بدعت او ګناه ته او دې ته وځي نو بیا تنګول مه کوه لکه دا یو نیم سړی سم یو دوه مسلې یادې کړي او هغه چا پورې بنښتی چې د هغه طریقه هم غلطه نه ده هغه هم ثابته ده یو قول د علماو دی لکه اوس ګور از دې بل مثال درکړه حدیث کې راځي چې عبدالله بن عباس وایي رضی الله عنهما چې رسول صلی الله علیه وسلم به سلام وګرځو زه به د جومات په اخرنۍ حصه کې ناست وم شاته و ماشوم نو باغو کې خو سپیکرې نه وي ما ته به څنګه پته لګېده چې رسول صلی الله علیه وسلم سلام وګرځېدو الله اکبر به وویلی شو بالتکبیر كنت اعرف انقضاء صلاه النبي صلی الله علیه وسلم بالتکبیر نو ځکه بعض علما وایي ته چې سلام وګرځو نو اولنی کار به څه کې الله اکبر بیا به استغفر الله استغفر الله استغفر خو بل طرف ته حدیث دی چې رسول صلی الله علیه وسلم به سلام وګرځو استغفر الله به وي نو هغه علما وایي دا اولنی قول چې دی اول به الله اکبر وایي بیا به استغفر الله بل طرف ته هغوی څه اکثر تاسو لیدلي استغفر الله نه شروع هغوی د تکبیر نه مراد د الله لویي بیانول الله اکبر ویل نه د الله لویي بیانول نو ته چې استغفر الله وایې خو د الله لویي بیانې که نو ځکه همدقه استغفر الله به وایي نو په دواړو حدیثونو کې څه ټکراو نشته اوس یو سړی د سلام وګرځوي استغفر الله بدعتي یا ته الله اکبر وایي هغه درته وایي دا ته څنګه ګوره د دواړو کار صحیح دی او یو په کوم ګناهګار نه دی او نه یو په غلطه دی نو په داسې مسلو کې سینه چې دی هغه څنګه ساتل پکار پراخه ساتل پکاري والله اعلم